تاسو ته د سورې دوحان او د سورې ملک فضیلت ویم او دا داسې دوه سورتونه دي چې کم انسان د دې تلاوت په پابندۍ سره کوي الله ورته کم قسم انعامونه ورکوي. راځه چې درته وښیمه. ګوره د انسان ګناهونه ورسره معاف کېږي، انسان پې د عذاب قبر نه بچ کېږي او مغفرت یې کېږي. د دې نه خو بله غټه خبره نشته. راځئ چې حدیث مبارک درته وویمه. ترمذي شریف دریم جلد اومغه ابواب فضیل القرآن او حدیث نمبر 2894 نمبر حدیث 896 نمبر حدیث تھی. عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او فرمائل، من قرأ حامیم الدخان فی لیلت، کم یو انسان چې په یو شپې کې سورة دخان تلاوت وکړو، اصبح دی به داسې وخت کې چې کوم دی سحر کوي، یستغفر له 70,000 ملک، چې دې انسان دپاره به 10,000 ملایک د مغفرت دعاګانې غواړي. یا الله دا کس وبهي، یا الله بهنه ورته وکړي چا دپاره د معصوم مخلوق ملایک د مغفرت دعاګانې وغواړي، الله د هغه بخښنه کوي. همدغه رنګې ترمذي شریف دریم جلد ابواب فضیل القرآن حدیث نمبر 2896 نمبر حدیث تھی. همدغه پسې لاندې حدیث دی، هغه هم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل، من قرأ حامیم الدخان فی لیلة الجمعة، کم یو انسان چې د سورې دخان تلاوت وکړلو دا جمعې په شپې باندې، غفر له، الله جل جلاله به دې کس ته بخښنه وکړي. سبحان الله، دونه مبارک صورت چې الله ورسره د انسان بخښنه کوي. هغه مخکې حدیث کې تیر شولو چې 10,000 ملائک وله د مغفرت دعاګانې غواړي، یا الله دا کس وبهي او یا الله مغفرت نصیب کړي. نورونو دا ډیر بهترینه موقع ده چې موږ د دې نه فایده واخیستو کو دا صورت روزانه موږ په پابندۍ سره وایو. ښه دا سورې دخان په کوم ځای کې دی؟ نو چې کله قرآن مجید کولو کو او 15مه پاره موږ راواړو، 15مه پارې کې چې څنګه 14مه رکوع ختمه شي ډایرکټ دا صورت شروع کیږي. نو یو ډیر آسان صورت دی، په لږ وخت کې ویل کیږي او ډیر لوی لوی نعمتونه پې الله ورکوي. او دې حدیث کې راغلی غفر له، الله ورته بخښنه وکړي، ګناهونه ورته الله تمام معاف کوي. نو دلته یو خبر یاد ساتئ، ګورئ ښه، واړه ګناهونه په دې اعمال حسنه په دې نیکو اعمالو سره معاف کیږي، لیکن غټ ګناهونه چې دي د هغې دپاره توبه شرط، هغې دپاره توبه لازما وباسي. هغه یوازې په نیکو اعمالو نه بلکې توبه به د هغې دپاره لازما وباسي. بل د سورة ملک فضیلت به درته ویم چې الله جل شانه د دوی په ویونکي باندې کم قسم انعامونه ورکوي، کم قسم نعمتونه ورته ورکوي. راځئ چې دا درته ویمه. ترمذي شریف دریم جلد ابواب فضیل القرآن حدیث نمبر 2899 نمبر حدیث تھی. دا د حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھی. فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل، ان سورة من القرآن 30 آیتا، یا سورت په قرآن مجید کې د 10 آیاتونو داسې دی، شفاعت لرجل حتی غفر له، وی دا د انسان د پاره تر هغه وخته پورې شفارس کوي حتی غفر له چې د انسان ته بخښنه وشي. او بیا فرمایي وهي تبارک الذی بیده الملک، هغه سورة ملک ته کم چې تبارک الذی بیده الملک دغه صورت ته. او دغه رنګې حدیث نمبر 2898 نمبر د دې رمره حدیث ته هغه کې فرمایي وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة،
په یو روایت کې د نبی علیه السلام نه داسې را نقل شوی دی چې دا صورت مانعه صورت دی، هی المنجیة، او دا منجیه نجات ورکوونکې صورت دی، تنجیه من عذاب القبر، چې دا نجات ورکوي د عذاب قبر نه. سبحان الله. یاره د دې نه خو بله ښه او مزیداره خبره نشته چې انسان د عذاب قبر نه په دې باندې خلاصیږي. کم انسان د سورې ملک تبارک الذی د دې تلاوت هغه په پابندۍ سره کوي، د انسان به د عذاب قبر نه محفوظ وي. د یو کس واقعه لیکلې ده لاندې، هغه یو ډیر زیات بدکاره انسان او د خیر به د هغه نه اړه چې دی هغه به توقع نه کېدله، لیکن دې کس به د سورة ملک او د حامیم سجدې تلاوت په پابندۍ سره کولو، نور ښه بد عمله و. کله چې د انسان مړ شو او قبر کې کېښودی شو، نو د عذاب والا ملایک راغلل، نو په د انسان باندې عذاب راغللو، نو دغه دواړه صورتونه راغلل او په د انسان باندې د خپلې وزرې خورې کړې، او الله جل جلاله ته اوازونه وکړل، الله که موږ د ستا د کتاب یو نو زموږ شپارس قبول کړي، دا کس معاف کړي، او الله که د ستا د کتاب نه یو نو موږ د خپل کتاب نه روان کې، نو د دې دواړو صورتونو شپارس قبول شو، هغه کس ته بخښنه او معافرت وشولو. یو ډېره ښکلې مزیداره موقع ده، نو چې کله د شپې سملو دا دواړه صورتونه به انشاءالله لازمه وي، سورة ملک او سورة دخان، او فضیلات تاسو ته مخکې په احادیث مبارکو کې تیر شول. الله دې د عمل کولو توفیق نصیب او فرمایي.